د انقلاب انځور دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډېر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې، اتلسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله بیاست. اواز می ګډوډ شو ځکه مری می سوری و. قدرمنو اوریدونکو، د پکتیکا په نکی ولسوالۍ کې له هغه مجاهد سره مخ سوم چې کمانډویانو حلال کړي وو، خو الله تعالی بیا ژوند ورنصیب کړی وي. د 1403 هجري شمسي کال د جوزا میاشتې پر 19 نیټه د شنبې ورځ سهار د ترخیلو جومات مخې ته له هغه مجاهد سره مخ سوم چې ډېرې نادرې پرې تېرې سوي وې. ورته ومې ویل چې زه خو له لیرې ځای راغلی یم او دلته یو چا ستا کیسې راته وکړې، نو ښه مې دا وګڼله چې ستا له خولې یې واورم. راته کړل یې: مولوي صاحب، زه نسم درته غږېدلی، خو ما هم دغسې پرې نه ښوده، قناعت مې ورکړ، را سره ویې منله، د دې لپاره چې کیسې یې په ارامه فضا کې پوره په غور واورم. د شنو فصلونو طرف ته ولاړو، هلته یو ځای کښېنستلو او خپله غمجنه کیسه یې راته پیل کړه. 1401 هجري شمسي کال و چې یوه شپه چپه راغله. د شپې 1 بجه وه چې د خلیفه صاحب عبدالحی مدرسې ته نږدې تیارې کښېنولې. زه له یو بل مجاهد سره چې د خوست ولایت د ګربوزو ولسوالۍ اوسېدونکی و له کلي څخه راووتلم چې چاپه ماته کړو. موږ 2 کسان وو او نور ملګري تر شا راپسې وه. جنګ مو شروع کړ، 2 ډوله تیارو انداختونه کول. نور ملګري چې له کلي څخه د راوتو په حال کې وه لګېدلي وه. موږ د پټیو په منځ کې وو چې سره لمبه راغله او موږ ولګېدو. 2 پښې مې ماتې سوې. سهار 10 بجې کمانډویان راغلل او ویې نیولم. بیا یې خارجانو ته تسلیم کړم. هغوی تحقیق راڅخه کاوه چې نور ملګري دي چیرې دي. ما ورته وویل چې زه دهقان یم او اوبه مې لګولې. ویې نه منله. راته ویل یې چې دا راکېټونه د چا دي. له ما سره 2 راکېټ او 2 مخابرې نیولې وې. په دې وخت کې نادره دا وسوه چې د مجاهدینو د مخابرې اواز یې راکشاوله. زموږ ملګرو په خپل منځ کې خبرې کولې. زه یې ښودم چې مروت شهید سوی او 2 کسان یې نیولي دي. کیسه خرابه وه. زموږ له منطقې یې سلګونه ملکي کسان راټول کړي وه. بیا به یې په چاقو ووهلم. په دې کسانو کې ستا ملګری کوم یو دی؟ زموږ ملګري یې هم په دې ډله کې راوستلي وه. هر کس به یې راته مخې ته کړ: دا دې ملګری دی؟ 3 ملګري یې راته مخې ته کړل، خو زما جواب نه و. زه یې په لاسي ګاډۍ کې کښېنولم ځکه چې پښې مې ماتې وې او جامې مې هم ګډوډې وې. په بدن کې مې چې کوم ځای په چاړه لګېدلی و، زما د شکنجې لپاره به یې زما په زخم خنجر تاو راتاو کوه. ماښام دوی ټولېدل او د تګ اراده یې وه. زه یې 2 چته بام ته وخېژولم او له لاسي ګاډۍ څخه کښته یې راوغورځولم. کم کم په ځان پوهېدم. داسې مې احساس کړه چې ژوندی یم. بیا یو کس راغلی، زه یې له لاسه ونیولم او د غواګانو غوجلې ته یې کش کړم. بیا یې چاقو په سټ راته تېراوه. ورپسې یې څملولم او راباندې په ګونډو سو. چاقو یې په مرۍ راتېره کړه او رانه لاړی. له سټ او غاړې څخه مې وینه تله، خو کوشش مې دا و چې وینه بنده کړم. سر مې کښته نیولی و چې د غاړې وینه مې یو څه بنده سي. یو څه وخت وروسته کلیوال او ملګري کور ته راغلل. هغوی په ما پسې ګرځېدل. د کور خونې یې وکتلې او په خپلو منځو کې غږېدل. زه یې ښودلم چې له ځان سره یې وړېري. ما غوښتل چې غږ ورته وکړم او ځان ور وښیم چې غږ مې کړ. په اول ځل مې اواز ګډوډ شو ځکه مرۍ مې سوری وه. بیا مې ملګري پوه سول او پیدا یې کړم. نور په ځان نه وم خبر چې چیرې یم او څوک دي را سره.
ما ترې د هغه بل ملګري پوښتنه وکړه چې ستا له زخمي کېدو وروسته هغه څنګه سو. ویل یې د لګېدو پر وخت جلا سوی و، بیا ما هغه نه دی لیدلی، خو هغه هم زخمي سوی او له ساحې وتلی و. بیا 2 میاشتې وروسته په بل تعرض کې شهید سو. ما بیا ترې پوښتنه وکړه چې نور بدن دې هم ژوبل و او که یوازې پښې دې ماتې وې؟ ده راته وویل میده میده په چړو لګېدلی وم، جامې مې هم شکېدلې وې، یو پټو راسره و، لږ روغ و، په هغه مې ځان پټ کړ او خوب را باندې راغلی، ویده سوی وم. سهار د ملا امام په اذان ویښ سوم، بیا مې تیمم وواهه او لمونځ مې وکړ. نږدې جوار ولاړ و، په څکېدو د جوارو پټي ته ورغلم او هلته څملاستم. اوس مې هم په ځان کې چړې پاتې دي چې کله هوا یخه سي بیا مې هغه د زخم ځایونه درد کوي. ما پوښتنه ځینې وکړه کمنډیانو څنګه پیدا کړې؟ نو ده راته وویل د تیارو په ذریعه یې زموږ ځای پیدا کړ. د ورځې 10 بجې وې چې وینیولم او تر کلي پورې یې په ازغو بوټو او ډبرو کې کشولم. بیا په کلي کې په لاسي ګاډۍ کې کښېنولم. له کفارو سره یو رقم نری تبر و، په هغه به یې وهلم. الله تعالی د زغم توفیق را کړی و، خو یو شی چې سخت زور را کړ هغه دا و چې د غرمې وخت به و چې د اردو یو عسکر نږدې را سره ولاړ و، شنه دریشي یې اغوستې وه. سخت تږی وم. له ځان سره مې فکر وکړ چې دا خو افغان دی، له ده څخه به اوبه وغواړم. ورته ومې ویل چې تږی یم، لږ اوبه راکړه. بې ادبي دې معاف وي، بولي یعنې امتیاز یې راباندې وکړې، شکنځل او بد رد یې راته وویل. له دې وروسته بیا یو بل چې هغه هم د اردو عسکر و پر نږدې سمخادر باندې یې ور واچولم. مخ او ځان مې هم وینې سو. بیا امریکایي ښځه راغله او بیرته یې لاسي ګاډۍ ته پورته کړم. نو ما ورته وویل په څومره وخت کې دې تداوي وسوه؟ ده راته وویل په 1 کال کې الله تعالی بیرته صحت راکړ او ښه سوم. 1.5 میاشت مې ډوډۍ نه سوی خوړلی. له مریض سره مې پیپونه را اچولي وه، په هغوی کې مې خوراک کاوه. بیا مو د نرۍ ویالې په غاړه قدمونه واخیستل او هغه ځای ته ولاړو چې دی پکې زخمي سوی و. د ازادۍ تر چتر لاندې د اوبو شنګهاري روح ته بې حده خوشحالي اهدا کوله. خو په ازادۍ مین او له غلامیت څخه د متنفر ځوان مروت دا خبر بیا مړ احساس هم ژوندی کوي چې ویل یې مولوي صاحب له الله تعالی څخه مې ډېر خوښ او خوشحاله یم چې د اسلامي نظام راتګ مې په خپلو سترګو ولید او د اسلامي نظام تر سوري لاندې ژوند را نصیب کړ. د اسلامي نظام راتګ د هر چا ارمان او هیله وه، خو د هغو مجاهدینو چې د بدن وینې یې ورته توی سوي وې او تکلیفونه لیدلي وه ځانګړې هیله وه. ما ورته وویل د هغو زخمونو نښانې به دې پاتې وي؟ هغه راته وویل هو. په غاړې کې یې اوس هم د هغه زخم ځای ښکارېده او پښې خو یې له لیرې ښکارېدې. په لاسونو کې یې د زخمونو هغه نښانې راښکاره کړې چې کمنډویانو په چاقوګانو وهلی و. د دغه مجاهد اصلي نوم نیاز محمد او تخلص یې مروت و.